تاسو به اوس لږ یو ځای ته را نږدې شئ که نه، خو په یو پسې به بیا تاویږو. دې ځای له راځئ که نه. څنګه لږ داسې راواړوئ ما دغه راواړوه داسې ما بس ټیک دی دا اوس سټارټ. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې احترامات. ستاسو ورور نعیم خان شاکر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده وینئ په سکرین زموږ سره ګران قدردان ملګري د بټخیلې حضرت خان راهي صاحب ناسته، بل ګران ملګری مدثر جهان صاحب ناسته، او زموږ د ټولو ګران ملګری ابراهیم تاج صاحب ناسته، امیر حسین جانانه او فرحات صاحب دوی زموږ سره ناستي. راغلی و د سید نبی اجز صاحب دلی ځای ته، د هغې په بیټک کې ناست یو، بلا ګپونه مو لګول. دا ماښام هم دلته را جوړ کړی و، ډېر ملګري راغلي وو، روټۍ هم دلته وخوړه، ګپې شپې مو لګولې. دغه م غوښتل چې لایو راشو، کوم ملګري د شعر مینوال ملګري دي چې هغې ته څه شعرونه ووایو، مونږ به تم خوندونه واخلو او دغه ملګري به تم خوندونه واخلي. څومره ملګري چې مونږ ګورئ، څوک چې سلام وایي ټولو ته وعلیکم سلام، ډېره زیاته مننه مو کومه. راهي صاحب سنوي یو څو شعرونه دي، لاول به زه خپل شعرونه ووایم، بیا به تاسو نه شعرونه اورو چې کله په یوه کله په بله ځم، کله په یوه کله په بله ځم، هېڅ ته خبر نه یم چې زه څه لازم. کله په یوه کله په بله ځم، هېڅ ته خبر نه یم چې زه څه لازم. هر چاته زه لاس په تندي نه ږدمه، هر چاته زه لاس په تندي نه ږدمه، قدر چې د انسان کوي هغه لازم. مننه. او یو څو شعرونه به نور د سره شریک کړم. د غزل چې په جړا ورته ریبار خبرې وکړې، هله ګل سره مالیار خبرې وکړې، په موده پسې جانان تپوس له راغې، په موده پسې بیمار خبرې وکړې. مننه. په موده پسې جانان تپوس له راغې، په موده پسې بیمار خبرې وکړې، پښتانه په خپله ژبه ګویا نه شو، دوی ټول عمر د اغیار خبرې وکړې. مننه. پښتانه په خپله ژبه ګویا نه شو، دوی ټول عمر د اغیار خبرې وکړې. سپین ته سپین او تور ته تور وې ملګرو، یو سړي نن ښه په جار خبرې وکړې. سپین ته سپین او تور ته تور وې ملګرو، یو سړي نن ښه په جار خبرې وکړې. د پښتون غم د بیان نه کو شاعره، د پښتون غم د بیان نه کو شاعره، تا خو تشې د خمار خبرې وکړې. مننه. او بیا یو ځای ولیدونه یم شاکره، بیا یو ځای ولیدونه یم شاکره، ستا په سر راته نن پلار خبرې وکړې. مننه. ملګري خو چونکې چې کوم ځای کې مشاعره جوړه شي نو په هغې کې یو صدر صاحب وي، حضرت خان راهي صاحب به زموږ د مشاعرې صدارت وکړي. بلنه به ورکوم خپل ګران قدردان ملګري مدثر جهان صاحب له چې موږ سره څه شعرونه شریک کړي ملګرو سره. نو بس مونږ خو دغه درې څلور کسي یاره یو غزل مې لیکلی او د اړه مې ودرسې. اول خو ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې. او دا غزل داسې دی اړه مې ورته راهي صاحب میرګل کېږي چې ترنم کې وي ما ټرای کوم خیر لږ څه ته مې دا ستا یادونه د شپې داسې یلی ونی راشي، دا ستا یادونه د شپې داسې یلی ونی راشي، لکه تیار کې خپل جالو لمرغی راشي، لکه تیار کې خپل جالو لمرغی راشي، د ګل باغ کې شونډې ګله کړي وای ګوره راته، د ګل باغ کې شونډې ګله کړي وای ګوره راته،
اول بدی ګل راځي چلو لکۍ راشي اول بدی ګل راځي چلو لکۍ راشي لکه تیار کې خپل جالو لمرغۍ راشي لکه تیار کې خپل جالو لمرغۍ راشي ستا د تلو وروستو مې جانانا کیفیت داسې شي ستا د تلو وروستو مې جانانا کیفیت داسې شي لکه ماشوم باندې چې چا پسې جبۍ راشي لکه ماشوم باندې چې چا پسې جبۍ راشي لکه تیار کې خپل جالو لمرغۍ راشي دا ستا یادونه د شپې داسې یا لیونۍ راشي لکه تیار کې خپل جالو لمرغۍ راشي شعر د بخښنې سره چې دا مشران به دا جرګې منې خروستو لدې دا مشران به دا جرګې منې خروستو لدې چې مې په برید کې ستا له پوزې ننتکۍ راشي چې مې په برید کې ستا له پوزې ننتکۍ راشي لکه تیار کې خپل جالو لمرغۍ راشي زړه مې په شپه کې ستا یادونه داسې کلکو نیسي زړه مې په شپه کې ستا یادونه داسې کلکو نیسي لکه د شاتو یو ګبینه لچې مچۍ راشي مننه لکه د شاتو یو ګبینه لچې مچۍ راشي لکه تیار کې خپل جالو لمرغۍ راشي دا ستا یادونه د شپې داسې یا لیونۍ راشي لکه تیار کې خپل جالو لمرغۍ راشي لاس کې مې پاتې شي جهانه ټپېدلې پیړه لاس کې مې پاتې شي جهانه ټپېدلې پیړه چرته چې غږ چې په ماښام کې چرته غږ ستا د شپېلۍ راشي چې په ماښام کې چرته غږ ستا د شپېلۍ راشي لاس کې مې پاتې شي جهانه ټپېدلې پیړه لاس کې مې پاتې شي جهانه ټپېدلې پیړه چې په ماښام کې چرته غږ ستا د شپېلۍ راشي او لکه تیار کې خپل جالو لمرغۍ راشي دا ستا یادونه د شپې داسې لیونۍ دغه یو غزل خو د خیره د جهان نه واورېد او نور به تې د خیر اورو ځکه دا خو هغه مشاعره ده چې په څلور پیرې به پکې راتاویږو که نه د عجز صاحب څه شعرونه به ووایم چې دا خوبونه ټول دروغ دي تعبیرونه ټول دروغ دي بس که مولا جانه تعویذونه ټول دروغ دي لکه تاسو وایئ چې به ترنم کې ووایه ها دا عجز صاحب شعرونه دي چې څو راته یاد دي بس هغه به ووایم چې دا خوبونه ټول دروغ دي ټول دروغ دي ټول دروغ دي تعبیرونه ټول دروغ دي ټول دروغ دي ټول دروغ دي بس کا مولا جانا بس کا
مولا جانا تعویذونه ټول دروغ دی ټول دروغ دی ټول دروغ دی تعبیرونه ټول دروغ دی ټول دروغ دی ټول دروغ دی د پښتنو نسل ته چل دی د پښتنو نسل ته چل دی دا جنگونه ټول دروغ دی ټول دروغ دی ټول دروغ دی تعبیرونه ټول دروغ دی ټول دروغ دی ټول دروغ دی ستا جذب بے وفا نه دی جذب بے وفا نه دی الزامونه ټول دروغ دی ټول دروغ دی ټول دروغ دی تعبیرونه ټول دروغ دی ټول دروغ دی ټول دروغ دی دا خوبونه ټول دروغ دی ټول دروغ دی ټول دروغ دی. مننه. دغه د عاجز صاحب څه شعرونه دغه راته پکې یادو بس د هغې په ځای کې ناسو بلنه به ورکومه ابراهیم تاج صاحب له چې د ملګرو سره خپل شعرونه شریک کړي. ابراهیم تاج صاحب. سلامونه نیکی هیلې او احترامات ټولو ملګرو ته او په دې تمه په دې امید چې روغ به وي خوشحاله به وي زموږ سره زموږ ډېر ګران ملګری نه مشر بلکې ملګری ورته ووایه ځکه چې په داسې ځایونو کې را سره کله کله کښېني نو بلکل لکه د ملګرو په شانتې ښکاري نو موږ ته داسې نه محسوسېږي چې زموږ مشر دی خو حالان کې په حقیقت کې زموږ ډېر زیات مشر دی نو ډېره زیاته مننه کوو راهي صاحب ستاسو سره په بنډار کې ناست یو او قدرمند شئ چې موږ له مو وخت راکړ او زموږ د نن شپه موږ له ډاډ او حوصله راکوئ نو دغه ستاسو ډېره زیاته مننه. دوه شعر وایم راهي صاحب چې د چم خلک دې خبر کړل په ما څه ناروا وشوه د چم خلک دې خبر کړل په ما څه ناروا وشوه د اشنا د سرکو شونډو خوند السلام علیکم د چم خلک دې خبر کړل په ما څه ناروا وشوه خوند السلام علیکم او یا مغروره ما د خاورې غیږ ته پرېږده چې دمه شم یا مغروره ما د خاورې غیږ ته پرېږده چې دمه شم نږدې مه راځه ښه نه یم ژونده السلام علیکم یا مغروره خاورې غیږ ته پرېږده چې دمه شم نږدې مه راځه ښه نه یم ژونده السلام علیکم. او څه شعرونه نور هم وایم چې الفت د سمندر د خوا د جای په شانته دی الفت د سمندر د خوا د جای په شانته دی کای په شانته دی او باران چې راوریږي نو دا هم په بهېدو شي باران چې راوریږي شي الهام په شانته دی مننه. او زړه نه کنم خو غر کنم پر هاد یم د وخت زړه نه کنم خو غر کنم پر هاد یم د وخت او ستا مثال بیخي د شیرینۍ په شانته دی زړه نه کنم خو غر کنم پر هاد یم د وخت او ستا مثال بیخي د شیرینۍ په شانته دی او ښایسته نو باید چې د خبرې هم ښایسته وي ښایسته نو باید چې د خبرې هم ښایسته وي ستا کم لفظ چې وځي ستا کم لفظ چې تریخ وي د ګولۍ په شانته دی او تېروتی یم زړه مې ورله ورکړلو ناصحه ډېر په بخښنې سره تېروتی یم زړه مې ورله ورکړلو ناصحه
یو ښکلی دی او بالکل د جینۍ په شان دی ډېر ښه دا شعر خو بیا وایه خاص د سرجهان دپاره بیا وایه ډېر ښه دی جهان صاحب دغه ډالۍ دی چې تېروتی یم زړه مې ورله ورکړلو نصیحه یو ښکلی دی او بالکل د جینۍ په شان څو شعر نور هم وایم چې زه به هم لکه چې مرمه زما یاره زه به هم لکه چې مرمه زما یاره دا غمونه دي چې خورمه زما یاره زه به هم لکه چې مرمه زما یاره دا غمونه دي چې خورمه زما یاره ضروري کار و خو ته په نظر راغلی لږ کښېنمه نو بیا ځمه زما یاره ضروري کار و خو ته په نظر راغلی لږ کښېنمه نو بیا ځمه زما یاره او زه او ته لکه چې یو بل له پیدا یو زه او ته لکه چې یو بل له پیدا یو را تر غاړې یو زه بمه زما یاره زه او ته لکه چې یو بل له پیدا یو را تر غاړې یو زه بمه زما یاره او چېرته ورک وې ها عادت دې کړم جولاړې چېرته ورک وې ها عادت دې کړم جولاړې زما غمه زما خمه زما یاره مننه او ښار ته ورغلم چې پاتې رانه نشي ښار ته ورغلم چې پاتې رانه نشي دا زړګی در سره ږدمه زما یاره مننه د ښار ته ورغلم چې پاتې رانه نشي دا زړګی در سره ږدمه زما یاره او هسې نه لکه د تاج دې څوک دوکه کي هسې نه لکه د تاج د څوک دوکه کي دلته مه راځه ادمه زما یاره هسې نه لکه د تاج دې څوک دوکه کي دلته مه راځه ادمه زما یاره او دوه درې شعره نور په دې اجازه اخلم چې جنگ دی ولا حول ولا قوته جنگ دی ولا حول ولا قوته سنگ دی ولا حول ولا قوته جنگ دی ولا حول ولا قوته سنگ دی ولا حول ولا قوته دلته د پښتون تر ټولو لوی دشمن دلته د پښتون تر ټولو لوی دشمن ننګ دی ولا حول ولا قوته او ستا او زما منځ کې تفاوت د څه ستا او زما منځ کې تفاوت د څه رنګ دی ولا حول ولا قوته ستا مننه ستا او زما منځ کې تفاوت د څه رنګ دی ولا حول ولا قوته او غوږو کې مې غوږو کې مو ستا د وحشتي غوږو کې مو ستا د وحشتي تورو غوږو کې مو ستا د وحشتي تورو شړنګ دی ولا حول ولا قوته او ستا په پاکه خاوره باندې تاج غریب ستا په پاکه خاوره باندې تاج غریب تنگ دی ولا حول ولا قوته ډېره مننه بلا تاخير یو غزل مې راړولې جانان نه پس بیا نشم مېره جانان چراله بیا موډ بل طرف ته اړې بیا وغاندم غزل راهي صاحب چې خماریان هم راشي د لاسو مې پیالې ونیسي خماریان هم راشي د لاسو مې پیالې ونیسي حلق لار شم چې ساقي راته جولې ونیسي خماریان هم راشي د لاسو مې پیالې ونیسي حلق لار شم چې ساقي راته جولې ونیسي او چې زه حایل شم د هغې او د رقیب په منځ کې چې زه حایل شم د هغې او د رقیب په منځ کې داسې شي زیاړه لکه تندر چې سپوږمۍ ونیسي چې زه حایل شم د هغې او د رقیب په منځ کې داسې شي زیاړه لکه تندر چې سپوږمۍ ونیسي او دا یو ادا یې د اظهار دپاره هم کافي ده دا یو ادا یې د اظهار دپاره هم کافي ده چې اخوا مخ کې او غاښونو کې کمڅۍ ونیسي دا یو ادا یې د اظهار دپاره هم کافي ده چې اخوا مخ کړي او غاښونو کې کمڅۍ ونیسي او شعر د بګراهي صاحب چې چرته چې هم ورته پریاد د بېوسۍ وکړمه چرته چې هم ورته پریاد د بېوسۍ وکړمه چې وسي نه رسي نو زر خپله نتکۍ ونیسي چرته چې هم ورته پریاد د بېوسۍ وکړمه چې وسي نه رسي نو زر خپله نتکۍ ونیسي او د ماشومتوب هغه ماشوم عادت لا اوس هم کوي د ماشومتوب هغه ماشوم عادت لا اوس هم کوي چې زه روان شم دا مې زر د لمنجۍ ونیسي د ماشومتوب هغه ماشوم عادت لا اوس هم کوي چې زه روان شم دا مې زر د لمنجۍ ونیسي او جهانه ګوټو به مې هم مرۍ کې ښکته نه ځي جهانه ګوټو به مې هم مرۍ کې ښکته نه ځي چې څوک رایاد شي بې اختیاره مې سلګۍ ونیسي مننه جهانه ګوټو به مې هم مرۍ کې ښکته نه ځي چې څوک رایاد شي بې اختیاره مې سلګۍ ونیسي
ډېر مسله ډیره زیاته مننه جهان صاحب او دا څومره ملګري چې مونږ ګوري عادل ارمان صاحب بار بار کمنټس کوي مونږ ګوري ډیره زیاته مننه دا بلا طاهر پسې خاندلم دی وی لکه جهان وی چې بلا طاهر شعرونه وایم چې نه قاضي ته رسی نه چر تعلیم ته رسی دا به ویم په اخره کې صبر وکم چې نه قاضي ته رسی نه چر تعلیم ته رسی رو رزما او ستا خبره به تقسیم ته رسی او د گاونډي د لاس سر مې هم په سوري نشو زر راونړی چې کم یو دیوال بیم ته رسی مونږ فیصله وکړه قاضي رقیب ته وویل چې چې دا مشر ستا شوه خو دا کشره ابراهیم ته رسی دا شعرونه د چا تاسو ته به پته لګېدلي د ابراهیم تاج صاحب و ابراهیم تاج نه و دا چېرته د بل چا ابراهیم تاج دې دعوه نه کوي زمونږ سره امیر حسین جانانه صاحب ناست نه خیر لګه خپل ازیرو خو بکې کنه نه خیر دی کې به د ملګرو سره یو دوه درې خبرې وکړې ځه ورځه پې بس غزلو ترنم کې حد وکړه وای د ساحل صاحب غزل وایم ساحل صاحب وایم او ټپه شپه ته ما خو تپیو کزا تپیو کزا وکم کنه آسه ټپه راته نه یادي ترنم موټ اول ملګرو ته سلامونه نه کې خیل الله مو خوشاله او آباد ساته او شاکر صاحب را باندې غوړ څه خوړلې دي مړی را لکېنه ولې دي نو اوس که د پخولو والا نوم اخلم بدنامېږي چیز کلکو نوم یې نه اخلم که لکه که اوس زه ګوره مینهوالو تاسو ته نشم ویلی چې جهان صاحب پخ کړي لکه هسې بیا بدنامېږي بده خبرې که او نو بس زه به د ساحل صاحب هغه غزل ترنم کوم زموږ سره خوا کې یو کس اوسېږي هغه ګډوډ شعرونه وایي نو بخښنه غواړم خو هغه چې کله زما خواله راشي زه ورته وایم وشرموه یو دوه شعرونه نو زه داسې وایم چې زه به ټرای وکړم چې مازدیګر شي او دلبر دین وي لکه چې سترګې وي نظر دې نه وي په ډک محفل کې وي اوازې سایل لکه چې زړه وي دا زړه سر دې نه وي لا 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 تا بد زړګي پسر لیکما د زړه سرا یاد ساتا او یاد ساتا ګور لبد علما د زړه سرا یاد ساتا ګور لبد علما د زړه سرا تا بد زړګي پسر لیکما د زړه سرا یاد ساتا او یاد ساتا ګور لبد علما د زړه سرا او یاد ساتا ګور لبد علما د زړه سرا یار خدای دې ګل زما د کلی د سپرلیکا یار خدای دې ګل زما د کلی د سپرلیکا یار خدای دې ګل زما د کلی د سپرلیکا یار خدای دې ګل زما د کلی د سپرلیکا او تا بد پټ کی پول کې دما د زړه سرا یاد ساتا او یاد ساتا ګور لبد علما د زړه سرا او یاد ساتا ګور لبد علما د زړه سرا زړه بورانوم چې د زړه نورانوما یا زړه بورانوم چې د زړه نورانوما زړه بورانوم
زړه نورانوما یا زړه بورانوم چې د زړه نورانوما یا څنګه به د زړه نورانوما د زړه سره او یاد ساته او یاد ساته ګور لبه د وړمه د زړه سره او یاد ساته ګور لبه د وړمه د زړه سره کپن پلاس کې مې نیواله د خپل جانان په دروازه کې ولاړ یما زه دې په دې باندې پوه نشوما چې دې مین کړم بیا دې ولې پرېښودما هو ستا لپټه زما کپنه شه چې تور له حدره باندې زړ ګلونه شنا کپن سورې کوي حال ګورما چې د جانان ډوکشتا که هاورې دینا په مخ کې زی په شاره ګوري یا تی سورک دی یا زلیدلی یما دا ته چې وایې دا دی لاړما زما د مخ کې داسې ما وایم یانا یا داسې درته زه سایل په زړه ولې کلک ښکارم یا داسې درته زه سایل په زړه ولې کلک ښکارم یا داسې درته زه سایل په زړه ولې کلک ښکارم یا داسې درته زه سایل په زړه ولې کلک ښکارم یا ستا په دې یوه دا بمرمه د زړه سره یاد ساته او یاد ساته ګور لبه دې وړمه د زړه سره او یاد ساته ګور لبه دې وړمه د زړه سره ډېره مزه وکړه ابراهیم تاج صاحب ډېر ښکلی اواز دی دی خریشه دا خو امیر وې ما یې که دا ته لګیا وې یو بل ملګری هم ناست دی فرحات صاحب د هغه نه به هم څه واورو ځکه چې اول ټکر نه به شروع کې پکې پایشا باچا بس دا چې ټیک ده دا بس هغه له به هم پکې ورشو تاسو به پیژنئ اولس واینس کې فرحات صاحب مونږ سره ناست دی هغې له به ورځو هر قسم آواز دلته کې فرحات صاحب اول به مینوالو ته سردار علي ټکر صاحب څه وویل بس اول خو به د ټولو نه مینوالو ته سلام او بیا به ورته شروع کړو په سردار علي ټکر خودی سترګې ګورې خوب دې پرې نه دي ملګری ریاض درمان پکې وایي چې دا راهي صاحب ژوندی دی نو هغه ته وایو چې یو بلکل دا دی سردار علي ټکر وایي چې او زړه مې د شګو سور تنور دی او د بلتان باران ورور نوینه او اخیر بپړم خیر را پرېوځمه یا د جانان غم زه د روغ لیونه کړمه او کابل ته مه وایه چې یا د خاورو لاندې د پراته خسته مخونه او چې اول مرګ و او بیا ژوندون و که نه
او چې رب ډوب د پردو خپلو نیتونه او کډې به چرته ګرځوي نه د باران شپه دی په بیابان شپه د مسافرو او کډې به چرته ګرځوي نه د باران شپه دی په بیابان شپه د مسافرو. خیال محمد گلزار علم صاحب او د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېده شي کنه ستا د سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شي کنه. دی پسې عظیم خان دیروالا اسکول ته لاړه پالکانو یې زیړې ولګاوونه اسکول څومره بختورې چې څه ښایسته دي هغه تا ګیر کړي دي وړې ماجرې لاس مه وهه وربل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې وړې ماجرې لاس مه وهه وربل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل. او که باید شاه باچا و چې او سنادانی و څومره ښکلی وختو زه چې به تاسو کره شپو له درتلم هغه د پټ پټونې لوبې ټوکې ستاسو کالې له با کیسو له درتلم. او رحیم شاه آواز دی لږه رحیم شاه وایي چې راشه پوی په یارانه مې کا مینه کې پاکه لو دیوانه مې کا او خندا دنیا په بله واړوه سترګې زما سترګو ته راواړوه. ډېر تېز دی مینوال دی بیخي خدای شته هغه یو پکې هغه دی لاس هم تا وایي منم همدغه کار دی ښه دی ښه ته راته یادوی را زما ذهن نه وتلی در څنګه ده چې وای خلک په تیږو باندې ولې سرانی ده که نه راشه ماما زوی دې لیولی ده راشه ماما زوی دې لیولی ده. او ډېر کسان دي که نه لږ به وایو خیر دی. وحیدګل اواز مې ذهن ته لږ راغی هغې باندې به ټرای وکړو پخوا بیا قیسې مې سې کول. هو یو قصه درته کوم د ګل فرنګه او چې د لرې شي د خوږ زړګي نه زنګه د اکبر په زمانه کې زما لالا او سراسر دې خبره وماله احواله چې واپس راوتم داس ناکام وي بله نه چې کم برابر وي هغه باندې ورده زه بیا دوباره به مانه کسان ډېر شماره ما سره نومونه وو او زه بیا به مینوالو دوباره راځو ته بیا ها اخره کې براهي صاحب نه یو لږ غزلې واورو هغه خلک وایي که نه وایي د غزل نه مخکې وایي یو څو شعره دي ټولو ته سلامونه نیکې ښې احترامات او یاره دې شهنامات خو ستا دی دغه یو څو نوي شعرونه په ترنم کې وایم جهان صاحب را الله را پار کو په ترنم چې زما سره یو څو خبرې وکړې د ټوپک او تماچو خبرې وکړې وسني زلمي بابا نس خبر دی دوی د نورو نظریو خبرې وکړې
چې زما سره یو څو خبرې وکړې د ټوپک او تماچو خبرې وکړې گاونډې چې په بلې مې صفتو کې گاونډې چې په بلې مې صفتو کې مور مې زر د سپېلنو خبرې وکړې د ټوپک او تماچو خبرې وکړې یو شعر دی پکې په بخانه چې دا د نن و خالقان دی الله پوی کړي دا د نن و خالقان دی الله پوی کې ټول ورځ د جینکو خبرې وکړي د ټوپک او تماچو خبرې وکړي پاسمان کې چې وریځ ویني دا بازې پاسمان کې چې وریځ ویني دا بازې پنالت شي د نشو خبرې وکړي د ټوپک او تماچو خبرې وکړي د نعیم شاکر غزل کې به نور سوې د نعیم شاکر غزل کې به نور سوې بس پښتون ته د پښتو خبرې وکړې د ټوپک او تماچو خبرې وکړې وسني زلمی بابا نس خبر دی دوی د نورو نظریو خبرې وکړې ټیم په ډېر واغستو راهي صاحب ته به ملګري په تمه ناسي نو زموږ چې نن د پروګرام کم مشر دی صدر دی او زموږ خوږ درون میلمه دی راهي صاحب هغې نه به شعرونه اورو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو د نعیم شاکر د جهان او د ابراهیم تاج صاحب نور جانان دلی زمونږ د اجز صاحب بچی ناستی زه د اجز صاحب دلی د ستاسو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم زه د کومه چوکۍ چې تاسو ماته حواله کړې نو یقینا زه د دې قابل نه یم او نه قایل یم خو به هر حال او ستاسو د چینل زیاته شکریا ادا کوم ستا د مینوالو ډیره شکریا ادا کوم دا ګل مینوال چې دا وخت ناستی او زمونږ خبرو ته او زمونږ شعرونو ته غوږ ایښودی دی نو یقینا زمونږ په شاعرۍ کې به یا دومره صحیح او یا نه د دوی دا ناسته ورته ډېره قیمتي ده نو زه دوی ته هم د زړه د تله دوی شکریا هم ادا کوم به هر حال خبرې ډېرې نه راځي څه شعرونه به در سره شعر کومه چې د ذهن په چوکاټ کې څه خبرې نه راځي د ذهن په چوکاټ کې څه خبره نه راځي د زړه ته څنګه راځي څوک چې تروره نه راځي د ذهن په چوکاټ کې څه خبره نه راځي د زړه ته څنګه راځي څوک چې تروره نه راځي او خپل زړه مې ورته پاڼې کړی دی خو کم دی خپل زړه مې ورته پاڼې کړی دی خو کم دی په لار زمونږ د کلي ځان ته غره نه راځي خپل زړه مې ورته پاڼې کړی دی خو کم دی په لار زمونږ د کلي ځان ته غره نه راځي او راهي د خپل غزل سیلاب مدام اوار ساتلی راهي د خپل غزل سیلاب اوار مدام ساتلی ښکلا به پکې چرته بې ګودره نه راځي مننه یو څو شعرونه نور ویمه چې یو عشق
چا یو حسن ته لیوال لیکلی دی یو عشق چا یو حسن ته لیوال لیکلی دی یو لفظ دی څه ښایسته چا په دیوال لیکلی دی یو عشق چا یو حسن ته لیوال لیکلی دی یو لفظ دی څه ښایسته چا په دیوال لیکلی دی جانا شعر دی چې څوک مړ شو بیا ژوندی شو د جانان غیږې له لاړ څوک مړ شو بیا ژوندی شو د جانان غیږې له لاړ پنکار دا څه حکمت ته یو کلال لیکلی دی مننه څوک مړ شو بیا ژوندی شو د جانان غیږې له لاړ پنکار دا څه حکمت ته یو کلال لیکلی دی او یو شعر دی تاجه واورئ چې په مخکې تلو کې خوند دی که په وروستو تلو کې خوند دی په مخکې تلو کې خوند دی که په وروستو تلو کې خوند دی یو سوال دی چا په بیره کې پټال لیکلی دی مننه په مخکې تلو کې خوند دی که په وروستو تلو کې خوند دی یو سوال دی چا په بیره کې پټال لیکلی دی او د چا کلي ته تللی دي څوک په ځان کله پوهیږي د تاج د سیړه جهان ته چې جهان وایي چې د چا کلي ته د جهان کلي ته تللی تاج په ځان کله پوهیږي ما ځکه په تبلیغ کې پوره کال لیکلی دی د چا کلي ته تللی دي څوک په ځان کله پوهیږي ما ځکه په تبلیغ کې پوره کال لیکلی دی او زما په خیال اشنا طبیب مې بې نیټې نن وجني زما په خیال اشنا طبیب مې بې نیټې نن وجني د چا د نه لیدوی ما ته پال لیکلی دی زما په خیال اشنا طبیب مې بې نیټې نن وجني د چا د نه لیدوی ما ته پال لیکلی دی او یو شعر څه دی یو لال مې د غزل په جبین خښ که یو شعر څه دی یو لال مې د غزل په جبین خښ که یو شعر مې څه ناشنا نن ستا په خال لیکلی دی یو شعر څه دی یو مننه یو شعر څه دی یو لال مې د غزل په جبین خښ که یو شعر مې څه ناشنا نن ستا په خال لیکلی دی او رقیب ګوته په خوله شي چې راهیتې جواب غواړي رقیب ګوته په خوله شي چې راهیتې جواب غواړي رقیب ته راهي څه په عشق کې سوال لیکلی دی که ملګرو سره ټیم وي نو یو غزل در سره هغه غزل ووایه ورغه راهي صاحب هغه غزل ووایه چې شنلو پټه سره ننګي او دنګ غړی خجی یو څو شعر به ورته د هغې هم ویمه او بیا به د زما د وراره فرمایش هم پوره کومه چې د نظر لاره مې په خپل حسن نگار نیولي د نظر لاره مې په خپل حسن نگار نیولي یو لیونی بل لیونی ته سمه لار نیولي د نظر لاره مې په خپل حسن نگار نیولي یو لیونی بل لیونی ته سمه لار نیولي او شنلو پټا دا شعر دی ټولو مسافرو ته ډالی دی چې شنلو پټا سره ننګي دنګ غړی صدا شنلو پټا سره ننګي دنګ غړی صدا زه خو حیران شوم چې چینار څنګه انار نیولي مننه شنلو پټا سره ننګي دنګ غړی صدا زه خو حیران شوم چې چینار څنګه انار نیولي د تاج شعرونه ما واورېد د هغې سره پکې یو بل شعر رایادېږي چې په مودو پس چرته کې لک شانته نور تندر ونیو په مودو پس چرته کې لک شانته نور تندر ونیو یار چې مسکی نشو خندا تې زما قار نیولي په مودو پس چرته کې لک شانته نور تندر ونیو یار چې مسکی نشو خندا تې زما قار نیولي او دغه مین ته وخت پسه د مرګ سزا وروي دغه مین ته وخت پسه د مرګ سزا وروي شنلو پټه چې په زړه پورې په جار نیولي مننه د بل غزل شعرونه سره شعر کومه چې لکه په واوره د مارانو څوک ګېډې پرانځي
لکه په واوره د مارانو څوک ګېډې پرانځي څه کونجلک وي په جبین ښکلې سونډې پرانیزي لکه په واوره د مارانو څوک ګېډې پرانځي څه کونجلک وي په جبین ښکلې سونډې پرانځي او خدای دې د وخت د زولنونه د سپرلې پرانځي خدای دې د وخت د زولنونه د سپرلې پرانځي چې بیرته مس شي بیا نازونه ملالې پرانځي او مننه او تاجه دا شعر تا ته ډالی دی چې په سره غرمه کې هم رقیب دیدن ته پرې نه ښودم په سره غرمه کې هم رقیب دیدن ته پرې نه ښودم پکار خو دا وي چې په سره غرمه کې هم رقیب دیدن ته پرې نه ښودم پکار خو دا وي چې په شپه کې خلک سپی پرانځي په سره غرمه کې هم رقیب دیدن ته پرې نه ښودم پکار خو دا وي چې په شپه کې خلک سپی پرانځي او شعر دی مننه په سره غرمه کې هم رقیب دیدن ته پرې نه ښودم پکار خو دا وي چې په شپه کې خلک سپی پرانځي او پښتون زلمی دی ما په پښتون زنځیر تړلی څومره چغې وهي ما په پښتون زنځیر تړلی څومره چغې وهي روره قلار شه ته دنیا دې پیرنګې پرانیزي ما په پښتون زنځیر تړلی څومره چغې وهي روره قلار شه ته دنیا دې پیرنګې پرانیزي مننه جي او هغه چې راشي نو یو غم مې لیونی وتړي هغه چې راشي نو یو غم مې لیونی وتړي هغه چې ځینو بل یو غم مې لیونی پرانځي او اکبر علي ته دا شعر ډالی دی چې ښکلي پې پوهه شو پخوا وشایي چرته راځي ښکلي پې پوهه شو پخوا وشایي چرته راځي د خپلې غاړې د اوس شیخ ګیدړ څنګې پرانیزي مننه جي خپلې پې پوهه خپلې پې پوهه شو پخوا وشایي چرته راځي د خپلې غاړې د اوس شیخ ګیدړ څنګې پرانیزي او پښتنه پیغله دی مدام په سر ټیکری وتړي پښتنه پیغله دی مدام په سر ټیکری وتړي پښتون زلمی دی د ټوپک نه نور زونډې پرانځي مننه پښتنه پیغله دی مدام په سر ټیکری وتړي پښتون زلمی دی د ټوپک نه نور زونډې پرانځي او هغه وړوکی دی خو لوی غل د تیارې ښکاره کي هغه وړوکی دی خو لوی غل د تیارې ښکاره کي تیاره رڼا کړي چې وزر ورورکې پرانځي بخښنه غواړم هغه وړوکی دی خو لوی غل د تیارې ښکاره کړي تیاره رڼا کړي چې وزر ورورکې پرانځي او دوه د دې غزل مطلع هم دي او دوه مقطع هم دي ناولنۍ مقطع دا ده چې راهي غوښته او ما راهي په زل په کلک وتړو راهي غوښته او ما راهي په زل په کلک وتړو راهي ته ووایې چې اوس زما زړګی پرانځي راهي غوښته او ما راهي په زل په کلک وتړو راهي ته ووایې چې اوس زما زړګی پرانځي او دویمه مقطع ده جهانه چې هغه د ذهن په چوکاټ کې قابو کېږي کله هغه د ذهن په چوکاټ کې قابو کېږي کله د راهي شعر سوي خو سم د منظرې پرانځي مننه جي مننه جي مننه ویمه رانشي چې کېدای شي ورګه چې دا وګورم سپوږمۍ والا چې ورګه وایم چې که د دوی دا فرمایش پوره شي او دا غزل را پیدا شي نو ملګرو تاسو ټولو سلامونه مونږ ته رارسي خو مونږ په شعرونو کې دومره بیزي یو چې رئیس صاحب مکمل میله چې کوم دی به یې نشه نشه کو او ټول څونه چې هم زمونږ ملګري مسافر دي هغه غزل قرآن چرته یاره پته نشته ورک شو که څه چل دی بل وایه دا وشو ښه چې
جهان هغه چې وایي چې خالونو والا نه وایي هغه ستوري او ها چې په رنګینو کې ډوب سپرلی به په ګډا رانشي په رنګینو کې ډوب سپرلی به په ګډا رانشي یوه لمحه د چا سره به چرته بیا رانشي په رنګینو کې ډوب سپرلی به په ګډا رانشي یوه لمحه د چا سره به چرته بیا رانشي او تاج صاحب شعر دی چې زه د چا زړه نه زړه ته نه ګورم چې نه درځمه زه د چا زړه نه زړه ته نه ګورم چې نه درځمه د زړه او ذهن مې په خپلو کې سلا رانشي زه د چا زړه نه زړه ته نه ګورم چې نه درځمه د زړه او ذهن مې په خپلو کې سلا رانشي او دا ته چې ځې جهانه دا ته چې ځې نو زه خو مه وایې چې زه لاړمه دا ته چې ځې نو زه خو مه وایې چې زه لاړمه په زړه کې جاړم چېرته خولې له مې ژړا رانشي دا ته چې ځې نو زه خو مه وایې چې زه لاړمه د زړه او ذهن مې په خپلو کې دا ته چې ځې نو زه خو مه وایې چې زه لاړمه په زړه کې جاړم چېرته خولې له مې ژړا رانشي او څه توره شپه ده ستا مړوند ده زما سر پې پروت دی څه توره شپه ده ستا مړوند ده زما سر پې پروت دی قیامت دې راشي ښکلي خیر دی چې سبا رانشي مننه څه توره شپه ده ستا مړوند ده زما سر پې پروت دی قیامت دې راشي ښکلي خیر دی چې سبا رانشي او د څو خانانو محلونه دلته څومره دنګ شو د څو خانانو محلونه دلته څومره دنګ شو سپوږمۍ راخیږي خو جونګړو ته رڼا رانشي د څو خانانو مننه د څو خانانو محلونه دلته څومره دنګ شو سپوږمۍ راخیږي خو جونګړو ته رڼا رانشي مننه جی او دا مال او زر څه دي په سر مې هم پروا نه کوم دا مال او زر څه دي په سر مې هم پروا نه کوم خو یو بازار ته به زما د زړه سودا رانشي دا مال او زر څه دي د سر مې هم پروا نه کوم خو یو بازار ته به زما د زړه سودا رانشي او که درنه لاړم راهي دا به ګوره یاد وساتې که درنه لاړم راهي دا به ګوره یاد وساتې قیامت به راشي خو راهي به دې پخوا رانشي مننه جي داسې سوري به مې دوه ښکارې دا غزل یاد هغه غزل سوري به مې دوه ښکارې هغه غزل هغې د خو به زه لاږه سا راکاږمه یو درې شعره دې مخکې یم چې هر څه خراب شي په وجود کې چې یو زړه خراب شي هر څه خراب شي په وجود کې چې یو زړه خراب شي په ژوندانه بیا څوک پوهېږي چې مازغه خراب شي هر څه خراب شي په وجود کې چې یو زړه خراب شي په ژوندانه بیا څوک پوهېږي چې مازغه خراب شي او جهانه تا څه وایي چې تاوی خراب بشي خراب دي شم راوګوره نن تاوی خراب بشي خراب دي شم راوګوره نن زه خو خراب یم د خراب نه به څوک څه خراب شي مننه تاوی خراب بشي مننه تاوی خراب بشي خراب دي شم راوګوره نن زه خو خراب یم د خراب نه به څوک څه خراب شي او نشه رانه کړي یار په بلبل سکه خون را کوي نشرا نکړي یار په بلبل سکه خون را کوي جوړه سرکشي چې د یار د خلی خواږه خراب شي مننه تاسو شعرونه تاسو فرمایش غزل وایم چې څومره شعرونه یاد شو راته د غړې روګ غزل له خو زه ګورم چې سورته یادېږي څنګه چې ما په دې کې فن نو ودرولې په دغه غزل په لیکلو کې نو داسې به ان شاء الله تعالی تاسو ته په دغه په شعر کې نو درېږم چې زما په سترګو کې چې وو تا ته هغه ښکارېده جهانه زما په سترګو کې چې وو تا ته هغه ښکارېده زما په زړه کې چې څه وو نو تا ته څه ښکارېده او چې کومه ورځ به
ستاره تا په تندي کې خودا چې کومه ورځ به ستاره تا په تندي کې خودا په هغه شپه په اسمان کې ستوري نه ښکارېده مننه چې کومه ورځ به ستاره تا په تندي کې خودا په هغه شپه به په اسمان کې ستوري نه ښکارېده بخښنه غواړم او هغوی خو دلته خپه کورونه جوړ کړه هغوی خو دلته خپه کورونه جوړ کړه هغه چې مونږ ته د څو ورځو میلمانه ښکارېده مننه هغوی خو دلته خپه کورونه جوړ کړه هغه چې مونږ ته د څو ورځو میلمانه ښکارېده او په تصور کې پسې لاړم د ځان نه ورک شم په تصور کې پسې لاړم د ځان نه ورک شم ستا په ژبین باندې خالونه ډېر سیلمه ښکارېده مننه او د محبت په لاره تلي نیغ جانان لتلی د محبت په لاره تلي نیغ جانان لتلی څوک چې د ژوند په لاره ډېر کاږه واږه ښکارېده مننه او د مینې زهر یو مین داسې په خون څکل چې جانا د مینې زهر یو مین داسې په خون څکل چې د ده په لپو کې به خلکو ته خواږه ښکارېده نه د مینې زهر یو مین داسې په خون څکل چې د ده په لپو کې به خلکو ته خواږه ښکارېده او ستا د پښتون لیکوال پښتانه لیکوال دې چینل ته دا را روان شعر ډالی دی چې یو خوا د نمر رڼا وه بل خوا د جانان حسن بو یو خوا د نمر رڼا وه بل خوا د جانان حسن بو زه به یوازې وم خو سوري به مې دوه ښکارېده مننه یو خوا د نمر رڼا وه بل خوا د جانان حسن بو زه به یوازې وم خو سوري به مې دوه ښکارېده او لکه فرهاد راهي راوکنه لرې زرې زه شو مقتده تاج صاحب جهان صاحب او شاکر صاحب مقتده چې لکه فرهاد راهي راوکنه لرې زرې زه شو لکه فرهاد راهي راوکنه لرې زرې زه شو د فریب غرونه که دې هر څومره پاخه ښکارېده ډېره مننه ستاسو هم د ټولو او شاکر صاحب ستاسو هم ستا د مینهوال هم زما سره چې دا کوم ګل شاعران دا لوی دا نن چې زه څونه جذبه کړی یم دا جهان او ابراهیم تاج زه جذبه کړی یم او بیا زما سره چې دا کم زما دا صاحبان ناست دي دا جانان فرهاد نو دا یو زما سره ډېرې لوی قیمتي اساسې موجود دي زه د دې ټول مجلس د دې خپلو کشرانو د دې ملګرو زه او د خصوصي د عجز صاحب د اړخه زه ستاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه جي ډېره مننه زه به لږ داسې د قانون خلاف ورزي وکړم خو زه ډېر زیات په کار نه ده خو زه ډېر زیات مجبوره شوم تقریبا چې زه ما راهي صاحب 2 کاله وشو زما په خیال باندې 2 کاله 2.5 کاله چې ما باندې بس چېرته شعر خوږ نه دی لګېدلی اورم مشاعرو لازم خو ما باندې شعر خوږ نه دی لګېدلی او دا درته زه یقیني خبره کوم په لایو کې یم چې د راهي صاحب شعرونه نن به ما کوم سر وجورلو که نه قسم په خدای درته وایم په ایماندارۍ یو زه د شمال صاحب شعر د ټینګې نه یم چې هغې کله د خپلې خولې نه وایي او بل چې ما نن د راهي صاحب ما صرف یو ځل اورېدلی دی بټخیل هغه مشاعره کې په ګل آباد هغه مشاعره کې او هلته م یو ځل اورېدلی و خو داسې مختصرو او نن هم بس ښه تفصیلي واورېدو یقینا ډېره زیاته مزه یې راکړله ما چېرته د شعر نه که زه ویم نو ما چېرته داسې خوند نه دی اخیستی بس 2 کاله خو لا پرېږده چې بیخي مې نه دی اخیستی او راهي صاحب ستاسو انداز هم ډېر مزدار دی ماشاءالله او ستاسو وینا او بل دا چې وینا سره ستاسو شعر ماشاءالله نو الله دې وکړي ستاسو غوندې مشران زموږ سره کینی او موږ له دغه شانتې حوصله راکړي او ډاډ راکړي او هغوی نه موږ د هغې د شعرونو نه موږ مزه واخلو ګرانه خبره غټه خبره دا ده چې موږ له وخت راکړي نن سبا وخت ورکول ډېره ګرانه تاسو موږ له شپه راکړې ده ډېره زیاته مننه کوو ستاسو یو ځل بیا تاج صاحب ستاسو دا خبره لږه مخکې به وځم بل اوس چې موږ دیر ته لاړو د فضل ارمان صاحب خواله د لایو کې کمنټس کوي ما د په موبایل هم دغه وکړل د هغې خواله تللي وو چې څنګه ورلو راهي صاحب مې ولیدو چې څنګه مې ولیدو ما ورته لکه دې دلته د کم طرفه موږ خو دې په بټخیله کې لیدلې موږ ته خو دا پته نه په دیر کې مو لید نو دا خبره څوک پې خفه نه شي خو دا موږ ته
بټخیل مشاعره قضا کړه غټه مشاعره وه او هلته زمونږ سره اخر هغه وخت وستلی دی که نه او هلته مونږ ته لکه هغه مېلمستیا زه تاسو ته یم چې دې ووایي چې لکه زه ضعید دیر یم دا خبرې دې وکړې نو لکه دا هغه خپله مینه زموږ سره په دې څرګنده کړه چې دې مونږ ته هلته پاتې شو نن چې څنګه مونږ خبر شو چې رئیس صاحب راغلی دی او دا څنګه حال چې پتا کړی ما ته ریکارډینګ کړی دی او به زه ته وینې زه پکې بالکل داسې ناست یم چړقېدلی نه یم په اخره کې ده بس پکم جو مې زه راکړه دا مایک بیا مې پسې څه ویلې نه دي بالکل او مونږ ته خو تقریبا دا ستاسو برکت دی ابراهیم خپله هېڅ څه نه دی دا ستاسو برکت دی ستاسو دا ما ته دا کشراني دا زما مټي دي دا زما وزري دي چې ما ته داسې وزري نو ما ته د دنیا سفر څه چې ما ته د کائنات سفر هم هېڅ نه دی خو چې زما دا ملګري زما دا کشران ما ته موجود دي نو انشاءالله هغه ورځ ډېره نږدې ده چې پښتون به په ټوله دنیا باندې خپل هغه پښتونوالی قایم ساتي انشاءالله تعالی دا زما وعده ده ستاسو سره انشاءالله خو چې زما دا کشران موجود دي نو انشاءالله په دوی باندې به مونږ هغه دغه خبره چې کشمیر به په دوی ګټو انشاءالله تعالی هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دی وشي دومره ده چې په قلم او په کتاب دی وشي او یو څو مرۍ دي د امیل نه را د خدای په نامه زما تصویر نیول شي ثواب بس پکو ملګرو تاسو به د راهي صاحب مونږ خو به ځان نه یادو خو د راهیب صاحب د شعرونه به هم ډېر خوند اخیستي ځکه چې زه د ملګرو کمنټس ګورم یو ملګري پکې لیکلی ووایي عمران دیوانه صاحب ته سلام که نه نو دې ملګرو ته دې دا یاد دی چې د حضرت خان راهي صاحب د بالکل لکه ډېرو ملګرو به هغه سوچ راغلی چې د هغې دی او دا حضرت خان راهي صاحب دی زموږ سره د بټخیلې زموږ سره ډېر نږدې اوسېږي او انشاءالله زموږ به اوس د دوی سره دا ملاقاتونه کېږي مونږ به د دوی ځای ته ځو دوی به دلته راځي مونږ مشران دي مونږ به ته ډېر څه زده کوو ځکه چې زه به دا ووایم چې رئیس صاحب څنګه ښکاري نو د دې نه برخلاف دی بالکل یو سمندر دی د علم ځکه چې په شعر کې د هغې څومره پوهه ده او بیا د هغې د شعرونو نه به تاسو ته پته لګېدلي چې څومره خوږ انسان دی دغه و زمونږ نننی مجلس چې کوم مونږ ملګري راغونډ شوي ستاسو سره هم شریک کړل بس په دغې به نه بلنه واخلم چې مونږ د چینار او د چینو خلک مونږ په جنګونو باندې څه کوو مور او پلار دې هسې هم رضا شوي دي نور په تاویزونو باندې څه کوو هر ځان له دې جاړي هر چېرته چې ښاد آباد خوشحاله بریالي اوسئ مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان